مسلمان دانن د قبر په بام باندې ولاړ دی. مسلمان ته د دین اسلام د اهمیت پته نه لګي. کله چې تاتاری فتنه رااله او په بغداد سلطنت باندې قبضه وکړه، مسلمانان مغلوب شو دغه ټیم کې. نو تاتاری او شاهزاده په خپل اس باندې سور او خپل سپیم ورسره راووتو زنګل لښکار دپاره. کله چې په لار راتلو نو لاره کې یو مسلمان بزرگ مخې له ورغلو. دغه مسلمان بزرگ ته دا تاتاری شاهزاده وایي وی مسلمانا ته ښه او که زما دا سپی ښه دی. دغه مسلمان بزرگ والا یو تاریخی جمله وویله او بالکل په خپل هوش او حواس کې بغیر د جذباتو نه یو تاریخی جمله وویله د شاهزاده ته. وی اے شاهزاده که چرته ما ایمان تیر کو خاتمه می په ایمان وشوا نو بیا زستا دی سپینه خیمه، او کچرته زما خاتمه په ایمان اونشو په کفر وشوا بیا ما نستا د سپیخ. هغه وخت سره د دغه بزرگ دا جمله د دغه تاتاری کافر شهزاده په زړه باندې داسې ولګېده چې د هغه د زړه دنیا یې بدله کړه. په دې سوچ کې شو چې دا ایمان څه شي، هم په دې تلاش کې ووتو چې یاره زه د ایمان معلومات وکړم چې ایمان څه ته وایي، او بیا خاتمه بالایمان او خاتمه بالکفر څه ته وایي. دې ریسرچ کې او په دې تحقیق کې چې ووتو نو دغه شاهزاده بالآخر مسلمان. نو د مسلمان شان داو چې کله به یو کافر له عام خبره موکا د هغه کافر د زړه دنیا به بدله. نن مسلمان الحمدلله مونږ منځونه هم کوو، روجې هم نیسو، حجونه هم کوو، عمرې هم کوو، لیکن زمونږ د عمل نه څوک نه متاثره کېږي. ولې زمونږ عمل هغسې نه دی څنګه چې د الله محبوب غواړي او د الله جل شانه. زمون عمل کې هغه عمره اخلاص، هغه عمره للهیت هغه شته دی نه څومره به چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په اعمالو کې. الله دې زمون ټولو هغسې اعمال نصیب کړي. مسلمان کله کمال ته رسي کله چې مسلمان کې یو څو صفات پیدا شي. او صاحب د مشکات فرمای د رسول الله مبارک یو حدیث نقل کړی دی. وی رسول الله مبارک قسم خوري چې زما د قسمی د الله په ذات باندې درې خبرې داسې دي چې د هغه دریو خبرو په حقانیت کې او د هغې په رښتیاوالي کې هیڅ شک نشته. ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده چې من تواضع لله رفعه الله. کم سړی چې د الله دپاره تواضع وکړي الله جل شانه به دته د دغه تواضع او د عاجزۍ په بدل کې اوچت مقام ورکوي. قسم یې خوړلی دی. دویمه خبره چې کوم مسلمان د بل مسلمان خطا معاف کی، زیاته ورسره کړی دی، بیزتی ستا کړې ده، ته یې بیزتی دا هر څه معاف که په بدل کې ورسره تا خو وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قسمی د الله په ذات باندې چې د چا په قبضه قدرت کې د محمد رسول الله ساده چې الله جل شانه بدتا د دغه معاف کولو په بدل کې نور عزت ورکړي.
درېمه خبره چې کوم سړی صدقات خیرات کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قسم د الله په ذات باندې چې د چا په قبضه قدرت کې د محمد رسول الله ساده چې کوم سړی صدقه او خیرات کوي الله به د سړي مال زیاتی کمی بینا نو دا مبارک ورځ په دغه ورځ باندې د یو مسلمان بل مسلمان ته تندې ورانی غاړه ملاول نه غواړي اختر مبارکه ورکول نه غواړي لاس ملاول نه غواړي مخ ته قتل نه غواړي یو جمعات کې مونږ کوي د یو الله بندگان دي د یو پیغمبر منلو والا دي د یو قرآن باندې ایمان وروړو والا دي قبر منلو والا دي حشر منلو والا دي هر سمنی لیکن بیام یو مسلمان د بل مسلمان مخ ته قتل نه غواړي دغه حدیث چې کوم تاسو واورېدو دغه حدیث نه پس تاسو کې څوک داسې شتا چې هغه د اختر د دې موز نه فارغ شي او بیام خپل هغه وران مسلمان ورور سره چې روغی نی ور سره وران ای ور سره او بیام ور سره ملو نشي الله سوچت څوک شته داسې چې هغه دغه حدیث ته اورېدو نه پسم خپل مسلمان ورور معاف نکي معاف هم که چې چا تاسو سره زیاته کړي دی تاسو الله د پاره معاف کو د رسول الله مبارک هغه دعاګانې کزان ته شامل حال غسل غواړي چې هغه تاسو شامل حال شي نو خپل زړونه پاک کړئ دغه زړه د عمل مسلمان نفرت وباسا دغه زړه کې د کافر نفرت پیدا کړي دا څنګه مسلمانی ده چې کوم مسلمان ورور سره دینه لګي په مخ کې صف کې ولاړی مخ کې صف کې زی خالی تراش وګوري الکه دا خو زما دشمن ولاړ دی مخ کې صف کې نو درېږي د هغه د وجه نو شاته درېږي دا مسلمانی او مسله صدا چې په مخ کې صف کې یو کس زیم خالی پاتی او دویم صف شاته جوړ شو دغه رستونی صف مزل کی لیکن دغه مسلمان چې کله راشي او هغه مسلمان وګوري چا سره چې ددن لګي نو قبل سوکي هغه لوي ته مخ کې شه خپل نه ودل نو آیا مونږ په دغه پلید زړه الله لزو مونږ به الله له څنګه زړه زو پاک زړه هغه زړه الله خوښي چې هغه کې د بل مسلمان د پاره رحمي د بل مسلمان د پاره محبتي په یتیم باندې شفقتي د کونډو سره مرستي د هغې سره ښېګړی د غریبانانو خیال ساتلی